والله نه مې ماما شته نه مې تره شته نه مې چاچي شته نه مې مامي شته هېڅوک نه لرم سوای د یو مور نه پوهېږي او یو خاوند نه نه مې رور شته دی نو ما پسې به څوک څه راوړي والله اوس مې وختي مې وجړل قسم دې کلي د وختي مې وجړل نو زه یوه خبره ته وکنده ته چې یای چې نشته دا ولا تو ته خدای پاک یو بودشي در کړی د دا غذاب نه خدای پاک ته په امن کې کړی نن سبو وریر تره ځای ماما دا ټول غذاب دی والله غذابي دا منې که نه منې چې چېرته ټینشني خبره وي یا دی به در شوي چې چېرته دماغ و کور وي یا مو په غذاب وي دی سره ککاړ وي په هر ایوا کې به دی سره په ټینشن کې چې څومره نن سبو زون ته ګوښی وي ټینشن د کام وي لانډه دولې زه دا درته یم چې ګوښی وي څومره ملګري ډېر سو ته دومره به ډېر په تکلیف وي چې څومره تکلیف دا دی چې ویسې ماما لړنه وای ورنه دی وای تره زمان دی وای خویندې دی وای والله که تو په رغه تا به ژوند وینه کړی چې د ویس د ګوښې یا پردي خلک دی د پردي خلک دا نه پرېږدي چې ته مشال په صحیح معنا غوړچ وکئ صحیح دوانې والله که دې ته هم پرېږدي ویس به یو تیز دی ته وي چوان چې وخوندې زه خو یان چې نه لکه پردونه خو به زه څه ګیله نه کوم که نه خپل یادوم پیسې مې قسم دی هر سړی مې په پیسو وساتلو چاران د پیسو ډیمانډونه کړي پیسې مې ورکړي اور مړه بیا مې بخښنه دي راغلی والله که په خاندان کې نه دی زما په خاندان کې که څوک هم زما په ښه راغلي قسم دی زه به ما د خدای پاک مولا دی ما د دنیا نه کافره بوتلی کي که مړه زما په خاندان کې هغه خپل هم په کار رانغل که نه لمه غلطه شوه شو دی تا نشته مشکل سعیدو و خیره ملګری دا مسافره دو سعیدو یمی تو سه خلق می دی پیشتو نتا تا نور والله کله بعضې ټایم کینم بعضې ټایم کله کله خیالات زړه ته مې هغه راشي غریبه دیني بوی ویس تکلیف دی که نه خیره به دی ته وکړي ملګري خیره قبیلې کېږي په دا حالاتو کې سعیدو دا وویې نه ټلې کوي مینو مو ته خو چې خیره زور ونه کوي زه د ټیک ټاک ته راشم که نه زه د خپل پام پر ټیک ټاک کې غلطوم نه د استفاده وکړه هغه زندگی دیا لوړه که نه چې لایب کې بنوسته بینې خدای پاک ښه په زړه خوند در کړو الله پاک به تو کې مې د اوته کتلې وې کې مغه الحمدلله والله همداسې ده شیطانون ولچا کېډې دې نه وکړې چا تو وزینه خو هېچا نه وه خوښه چې ته مشال سره ویر شئ که نه سره داسې شی مثال به دې ته وایم که نه خو عینې خدای پاک ودا در کړو نن داسې ورځ دې نه روغله سیدو خدای د هم سره جدا نه کړي مهمه دا ده چې خدای د هم سره جدا نه کړي خدای دې تاسو په منځ الله دې هغه ورځ نه راولي چې ما نه دې جدا شي والله کلي له ډېر په سخته راته ملو شوی زموږ مشال ډېر په سخته واده شوی داسې په اسانه موږ نه یو شوی دا موږ پاکستان ولې پرېښی دی دا د ډېرو خلکو ته پته شته هم نه موږ په سوجه پاکستان متپاته دو نه پرېښوی مو مشال ډېرې سختې دي تو سه وده سره وشو بیا یې نه سره پرېښوی چې دی په ارامه چی سره وکړي والله که یې ته یې سره پرېښوی اوس هم موږ نه دا خبره دا حقیقت ته کلي ما یې ناراضه کوه خوند په زړه ډېر صادقه دی والله مشال په زړه ډېر صادقه دی خو چې لږه بددعا خو کي که نه چې هته ټک پټکه قبلېږي اوس غوټه شوې یې مخ تیا سره پلن شوی دی هغه مړه کم دی غټه شوی مخکې مې هډوکي روتي دي دې نه پس په غټېږم دې نه بعد غوټېږې او اوس دا ورځې د غټېدو نه دي دې نه بعد ورځې د غټېدو والله که زه خو په پوهېږم ځکه چې مې ښځې یو نه څه پاتر ته لګېږي زه یم چې مې سره ډنګره به شئ دې نه بعد به ډنګره کېږم اوس نه کېږم بس یوه دوې میاشتې خو چې کله دې وشي یوه په غم نه ګاډه زه اوس لایب راغلم تقریبا 10 ورځې 15 ورځې بعد والله لایب راغلم اوس ډېره لایب هم نشم راتللی او کار مار نه کوم کپړې مپړې ټولې چې کم دي مشال دلته کې غله ورکوي دلته لونډري والا لا بس هغه کپړې ومینځي سریم کې ماته تیارې کپړې راوخیږي نه وای دومره سهولت کې زندگی والا که در کړی وای دا یود والا را سیدو ډېر بندګون به وي توپونه به تیږي وکېږي هغه او دغه خو خیر تو ته خدای پاک ښکلی زندگی در کړی دو ته باید الله پاک رضو کې داسې چې الله زه د ناراضو یم په هر حال تر ناراضو شي سیدو تو ته که سې کلیله زه راته یو خبره وکړم موږ الحمدلله چې کله نه سعودي ته راغلي یو که نه په شمار نه زیاتې عمرې مو خاوند مې کړي خو په دې شته عمرو کې مونږ ویډیوګانې مونږ څنګه عمره کوو دې ځای نه لاړ شو
حرم ته عمره وکړو هلته نه قرآن تلاوت کوم ځان ته موبایل خو نشم ایښودی چې زه د قرآن تلاوت کوم یا زه کوم صورت ویم یا زه څه کوم څه نه کوم هغه زما د الله معامله ده صحیح حقیقت خو بس صحیح دی چې زه په سکرین باندې څنګه یم او زه بغیر سکرین باندې څنګه یم والله دا داسې وي چې هغه خیرې خپله انسان ته ور واپس کېږي صحیح ور واوړي او همداسې شوې ده همداسې شوې خپلې ته چې بل ته خیرې کې بېلا وجه هغه هم تا پسې راتاویږي هم تا تباه کوي بس خدای دې داسې ښکلی نوم پکې ایږدي یو د اسلامي نوم پکې ایږده ښکلی صحیح ده داسې نه نوم کلیله که الک و محمد نامه به که جینۍ وه مدینه نامه به دا دوه نومونه مې خوښ کړي اول نه بس دا ما کې صبر نشته کلیله نه رسد نشم یالی زه خو والا مو خو دغه ته وتو کړه چې دای تو په امتیازو نه امتیاز یې ورکړي خدای دې چې یې نه پیدا کوي نه رسه ته وایه ډېره ښکلې یاره کلیله ډېره ښکلې دوا کې نه دوا دې د چا نه زده کړې او خبره بله دې ته وکړم رښتیا بله خبره ته وکړم سوړه ځون وسوته بل داسې سمنونه ځون وسوته سیدو چې کینه مینه نه کې خامخا داسې غدر وشي ولا زه تو په خیم ډېر وزن جګ نه کې یا تو ته شیطان کا پیر ګوته دیر کې الټا طرف نه چې شي سره وکړي سیدو در کې و به وړي بیا به کل غمان وي سیدو ډېر فکر کا او بله وا خبره زه دې ته کم دننه ورځ نه دلې صدار دې په سر کوه ښه ښکلی سیدالمنځو د سطح ټیټ ودرېږه سیدو ولا زه داسې خبرې دې ته کم چې بعد به انشاءالله نه دې لګي ښې خبرې ته کم که بعد خبره مې ته وکړل یاډ تو که نه څه دې ته وایم وزن ماجې ګالمینځه او د سطح ودرېږه صدار دې په سر کوه سیدو تلاوت بل طرف داسې غلطه لیار نه لوړه نه شي سیدو نه مړه بېغمه بس پوره بیډ ریسټ کوم هفته کې یو وارې چې زړه مې تنګ شي بیا خپل هوټل ته ورچکر ووایم بس ګنټه نیمه هلته کښېنم بیا واپس کور ته راشم بس داسې فکر کا سیدو چې ګاڼو موټرو طرف ته چېرې لوړه نه شي ګرې پښې به پرته وي څیک به بیا نه چې جګه دي کې ولته خو دا ملکونه دا نمونه دي چې وغورځیا والا که څیک در جګه کیه چې داسې نه وي چې غر نه وکړي کیسو سیدو نه مړه دلته سعودي کې والله کې یو بریکر هم شته دی کلیله یو بریکر هم نشته دی یا پوه شوې ښه قلاره گاډی ښه شوټو کې رواني ښه په قلاره او ټي زیډ ګاډی دی مړه مونږ سره هغې کې مچ نه خوځي نو مونږ به پکې څه وخوځو موټار ورنه ولې په جامپو کارو دستان چې په جامپو کارو موټار ورنه ولې داسې کچا غرو طرف ته خطونه شي نه مړه غرونه زما په پاکستان کې نه خوښ لا په سعودي کې به مې څه خوښ شي مونږ سره په اوار سړکونو ګرځو ولا مو وی چې اسې دروېغه غب وکړي خو بس دا خو مله چکه والی دودان خوري لوکیا دا بس ته کنه کلیله الله یو کال بعد رحم وکړو یو کال بعد خدای دې وکړي چې غبرګین شي زه خو ولادت نه خوشحالېږم خدای دې وکړي خدا به وي امین یا رب العالمین یا رب کریم دا دعا قبول کړي خدایا امین 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 خدای دې غبرګین کی سیدو نشته مشکل خو بس دسه خو یا پروردگار دسه به دوه ورځې پروګرام کوم بیا به څلور ورځې پروګرام کوم یا پروردگار یو ورځ به د مولیانو پروګرامي بل ورځ بل ټیک کوي نه مې دله د کور ماشوم ازار کړی نه مې تاسو ازار کړی څه چل دی ماله داسې د اولاد خیرې ماته کوي چې کتو مې په میاشت پس زه ډاکټر ته لاړم چې ډاکټر ټیسټ وکړو چې ماشاءالله که نه چې ګورم کور ته راغلم کس ته مې میسج وکړو مې ډېبل کس ته ووایه چې ما ته لږې نورې خیرې مو کوي ولې مې لغېږه خو مې ډکه شوه مې لږې نورې خیرې وکړي چې الله تعالی ورپسې برغونې راکړي مې خیرې ډېرې قبولې کېږي